سلامونه امید لرم چې روغ او جوړ به یاستئ. په دې ویډیو کې به موږ د ویکنی انالیسیس کوو چې مارکیټ په تېر هفته کې را روان هفته کې مارکیټ څه کوي د خیره سره. نو تر اخره پورې اوسئ. زه تاسو ته یو سیګنال هم درکوم قربان مو شم. دغه 10 دقیقې ما تاسو دا څه ورته وایي انالیسیس وکړو، خو زما میک لږ خراب ورسېږو لکه سندرې چې وایم یې کوکیو نو دا به جدي زه پاکوم تاسو به سره انالیسیس کوم قربان. نو تر اخره پورې اوسئ. ویډیو حتما اخره کې لایک کړئ چې خیر پر مولي دا که خوښ هم شوله لایک کړئ، که خوښ هم نه شوله په مخامخ شه. تانک یو سو ماچ. ښه ځو نو مونږ ځو هفتني چارټ ته. صحیح ده قربان. هفتني چارټ کې چې دی ماشاءالله د افغانستان په انټرنیټ باندې چې زمونږ دی په هفتني ټایم فریم کې چې دی مونږ د هفتني کندل لرو. دا خو د هر څوک خبر دي چې د ځینې بوله شوی دی ځکه چې دونه غټ مووي کړی دلته مارکیټ د لیکویډیټیانو دومره غټ ټرپ وکړو خبر یاستئ چې که ګوډ کې څوک ټریډ کوي خبر دي. نو مارکیټ چې دی هفتني دلته لیکویډیټي سویپ وکړو. صحیح ده. مارکیټ لاړو بره کلوز ورکړو. صحیح شو. مارکیټ چې دی بره ځي لیکویډیټي وایسره بیرته چې دی لاندې کلوز ورکړو. د دې معنی چیرې چې مارکیټ بلندي حتما ریټریس کوي لکه لږ بلندې راځي. ریټریس معنی څه که مارکیټ چیرې بره ولاړو هغه لږ لږ چې لاندې راځي یو کې لیول ته یو قوي زون ته چې بیرته ځي بره هغه ته چې دی موږ ریټریس وایو. زو ورځني ته. ورځني کې چې دی موږ څه لرو. صحیح شو. ورځني کې چې دی موږ دا لیکویډیټیانې سویپ کړي. صحیح ده. لیکویډیټیانې دا شولې لکه دا شولې او دا چې دی پاتې دی. صحیح شو. شه دا دی پاتې دی. نو زما په نظر زما شخصي په نظر چې مارکیټ به اول دلته 50% په د ورځني فیرالي کپ کې ټچ کوي بیا به ځي هغه لیکویډیټي والي زما شخصا نظر. صحیح ده. نو دلته چې موږ دلته یو ورځنی فیرالي کپ لرو. زه پوره فیرالي کپ نه مارک کوم ځکه چې ډیر غټ دی. زه به سی ای مارکم. سی ای څه معنی چې سنټرل ایریا یعنی دغه د 50% هغه ګوري د فیرالي کپ د چې موږ سنټرل ایریا وایو. نو زه دا ولته چوم سی ای مارکیټ سی ای. ښه دا زمونږ سی ای شوه. دا زمونږ سی ای دلته زه راغلم چې هلته معلوم شي دې دپاره. ښه زو سره ورځنی چې یو ورځنی بل تر ټچ کوي. دلیل دا دی چې دلته ریټریس نه دی کړی. صحیح ده. غټ مووي ورکړی مارکیټ باید ریټریس وکړي بیا یو ځینې د ځینې لغته والي پمپ والي بیا دلته د ځینه کش وکړي. زو څلور ساعته ته. څلور ساعته کې چې دی موږ دا فیرالي کپ لرو. صحیح ده. دا فیرالي کپ لرو. دا بولش اف وی جی. نو مارکیټ به چې دی زما په نظر دلته حتما راځي. دلیل دا دی چې دلته فیرالي کپ هم لرو. دا ټولې چې د لیکویډیټیانې دي دا یعنې د زیپورینسه دا ټولې لیکویډیټیانې دي. دا لیکویډیټیانې شولې. نو زما په نظر راځي به دلته درته نه ښیم چې سبا به راځي حتما چې د ځینې ته سیل واخلي. صحیح ده. نو راځي به هفتنی انالیسیس دی. راځي به د ځي کې د ځینه به مووالي خدای دې کې که د ځي نه وي که د ځي نه وي دلته ځکه دلته مې یو څلور ساعته قوي اورډر بلاک شته دی نو کېدای شي دلته هم راشي خو اصلي چې موږ 50% یا ډسکاونټ دغه ځای نه لرو نو دا ځای دی. نو راځي چې دلته څلور ساعته کې موږ ډسکاونټ او پریمیم شی واچو چې مارکیټ به کوم ځای پورې راځي. موږ چې د فیبوناچي راوایستو زه ډسکاونټ او پریمیم راوالم نو مارکیټ چې دی د دې 50% سره ځي کې چانس زیات دی چې ټچ وکړي او مارکیټ دې ځای نه لاړ شي. دا بولش اف ای جي. نو مارکیټ به دې ځای کې ټچ کوي زما په نظر نو بیا به ځي بره. صحیح شو. نو که اوس ته به فکر کوې که اول بره لاړو څه به کوي. صحیح ده. که اول بره لاړو دلته یې ټچ وکړو نو دلته به دا ټچ کوي په دې اورډر بلاک کې بیرش اورډر بلاک کې دلته به دې ټچ کوي مارکیټ به بیا راغورځېږي. صحیح شو. نو دلته یې کاول ټچ وکړو نو دا حتما زر ته وایم چې راغورځېږي. خبر کوو بیا هغه زر ته نشم پرډکټ کولی. که ډونالډ ټرمپ یو شی ویلي هغه زما بیا کار نه دی. د هغه پرډکشن او سورمخي زما پرډکشن نه دی. نو دلته به ټچ کوي مارکیټ به ځان د خیر راغورځوي. که دلته اول لاړو ټچ وکړو لکه دا زموږ سیناریو شو که دلته اول لاړو ټچ وکړو مارکیټ به حتما ځان راغورځوي. که اول راغی دلته ټچ وکړو مارکیټ به د ځینه ځي بره. ښه زو یو ساعته ته. یو ساعته کې څه نه لرو هماغه سناریو ده چې د ځکه قوي زونونه شته دي لکه همدارنګه دا بریکر بلاک ده نو د ځکه ډېر قوي زونونه شته دي. صحیح ده. بلش بریکر بلاک. صحیح شو. ډېر قوي زونونه هلته شته دي
نو داسې ځان پرې مه کنفیوز کوئ. ښه ستاسو سترګې که صحیح نو دغسې یو څو دانې ځان ته مارک کړئ، یو کیلي ول ځان ته مارک کړئ. نو وګورئ کومه ځایان ډېر قوي دي یا مغزي نه سناریو ځان ته وټاکئ چې دلته به مارکیټ ځي د خیره بره. نو د دې ځای نه ولې زه وایم چې بیارش دی راولېږي، دلیل یې څه شی دی؟ ګوره ورته مارکیټ چې دی دلته ښه لیکوډیټي لري، صحیح شو. دلته بل دا چې مارکیټ کله چې داسې کې لیکوډیټي وایستله داسې کې صحیح شو، مارکیټ راغی دلته یې څه شی جوړ کړو، یو دانه مارکیټ سټرکچر شیفټ مارکیټ څه شو مارکیټ سټرکچر شیفټ یې جوړ کړو او مارکیټ چې دی څه یې وکړو ریټریس وکړو کوم ځای ته یو دانې بیرش 10 دقیقې اورډر بلاک ده لکه دا ګوري ځینې به مارکیټ چې دی حتما راغورځېږي. زما دلیل چې دی دا دی چې حتما به مارکیټ راغورځېږي. نو دلته چې دی موږ بیرش اورډر بلاک لرو لکه دا مارکیټ چې دی پې ټچ کړی دی او وګوره څومره غټ ریجکشن یې ایستلی. تاسو وګورئ خپله یې وګورئ دا دومره غټ ریجکشن ایسته د دې معنا چې چې دا به بیرش کېږي. زه 10 دقیقې ته هماغه سناریو لرو موږ دلته مارکیټ لیکوډیټي سویپ وشو مارکیټ راغی لیکوډیټي د مارکیټ سټرکچر شیفټ جوړ کو مارکیټ بیرته لاړ د لیکوډیټي نه اخیستل نه مخکې بیرته لاړو یو اورډر بلاک کې ټچ وکړو چې که دځي کې اول دځي بر راغلی او بیا تل یو ټچ کړی نو بیا چې هغه سناریو نه راتلله ولې ځکه چې ګورې ښه ټپس درته ویم که نه کله چې سره ته ویم کله هم چې بای ټریډ هلی برم ګوري لاندې خوا نه دلیل ته مه ګورئ چې لاندې دلته اورډر بلاک لرم دا لرم د دې سره بره وګورئ چې بره به ولې ځي بره آیا لیکوډیټي شته ده بره څه دلیل لري چې ته بره لاړ شي د مارکیټ صحیح شو. نو دا شیان هم حتما ګورئ مهمه دي. نه څه شو ښه زمونږه 10 دقیقې 15 دقیقې ته 15 دقیقې کې 10 دقیقې کې هماغه شی که نه چې مارکیټ سټرکچر شیفټ کلیول کې ټچ ښه 15 دقیقې من دغه قصه ده مارکیټ چې دځي کې ډېر لیکوډیټیانې لري صحیح ده. نو تر دغه ځای پورې لیکوډیټیانې شته تر دغه ځای پورې ګورئ دغه ځای پورې ده 4642 صحیح پورې. نو مارکیټ چې دی دځي پورې راغی دلته زه ټریډ کې مو مخیا دلته ځي پورې راغی ما دغلته بند کو بریک ایون کې ځکه چې مارکیټ بندېدو نو خبره داسې وه چې رینج یې شروع کړو. ښه زه 15 دقیقې ته 15 دقیقې داسې خاص څه نه لري نو زما په نظر دا به څه کوي ښه دا شخصا دا به داسې چل کوي چې دځي کې به بره ټچ کوي بیا شورډر بلاک مهمه اوس دا نه ده چې زه درته ووایم چې کوم ځای کې ټچ کوي ځکه ما ته چا نه دي ویل چې دا بلته ټچ کوي. مهمه دا ده چې موږ پرډکشن وکړو چې مارکیټ به لاندې ځي چې به کوي مارکیټ به لاندې حتما ځي صحیح شو. نو دا یو سیناري در کوم 15 دقیقې اورډر بلاک دی مارکیټ به دلته ټچ کوي نو مارکیټ به د ځي نه راغورځېږي دلته ایستلی شي سیده به سیده ځي کې ټریډ مالی کنفرمیشن ته به تمه شي لکه ام اس اس ورکړي یا چې د شارپ انټري علي بي پی آر ورکړي نو کامیاب اوسئ. او که نورې داسې ویډیوګانې غواړئ حتما کمنټ کې راته ولیکئ قربان او ویډیو حتما لایک کړئ. امید لرم چې زیات شیان هم ترې زده کړي. نو د انالیسیس چې د مارکیټ چې بیارش دی هفته کې بس خلاص مننه. ویډیو حتما لایک کړئ په اخره کې چې خوښ هم شوله.